سلامونه ملګرو، که غږ مې درځي نو بیا به در سره خبرې وکړم. نو هسې را یاد شو چې منیر بونیري صاحب ډېر ښایسته خبرې لیکلې وې، او یو شعر دی چې شعر خو بل شان دی، خو د برول بنډۍ دانش او ته به نه لیونی کېږي. د منیر بونیري سره را یاد شو، هغه یو ډېره خوندوره خبره په دې حالاتو لیکلې وه چې هغه خلک چې هغه مایکونه یې ځان سره اخیستي او ګرځي، صحافیان، شړی صحافیان، زه مین سټریم میډیا خو زموږ په مسلو باندې خبرې نه کوي، دا به یو طرف ته په ګولۍ وله، خو هغه چې مایکونه یې اخیستي او په دې تاڼو کې ګرځي، مور یو ته راته دا ووایه او ترور ته راته دا ووایه، او ستا لاسونه نه رپېدل، او د دې به څه حل کېږي، ستا په دې وړو وړو چاچو، او دا خو د مزدورۍ نه دي. یعنې دا فنډامنټل مسلې نه دي، په وړو وړو چاچو باندې یو سړی مزدوري ولې کوي، یو بل ځای کې به خیمې ته ورننوځي، ترور نو تا ته څه پکار دي، ترور به وایي ما ته خیمه پکار ده، دی به هم جړغونی شي. بنیادي په کور ایشوز باندې، په فنډامنټل ایشوز باندې دغه صحافیان کله هم خبره نه کوي. دا ډېره بدنصیبي ده. او بیا چې داسې موقع راځي لکه دا نن پرون، په فنډامنټل بنیادي خبره دا ده چې کله د کوریج، اوس موږ د جیو ټلویزیون نه، د ایروین او د بل نه موږ ګیلې کوو چې دوی موږ ته کوریج نه راکوي. اټس اوکې، موږ ته کوریج نه راکوي، ګیله حق ته د هر چا. خو آیا د دغه شړی صحافیانو چې د هغې یوټیوبز دي، فیسبوک پاڼې دي او بلا ډېر اکاونټونه دي او د هغې په لکونو ویورشپ دی، آیا هغې صرف دغه جړول دپاره دي؟ که جیو ټلویزیون موږ ته وخت نه راکوي، ایروای موږ ته وخت نه راکوي، بل موږ ته وخت نه راکوي، نو دغه پاڼو والا خو اوس ټول دنیا ډیجیټل ده، انیر سیزونه خلک ډېر زیات کم ګوري. اگر چې د مین سټریم میډیا اهمیت شته، ډېرو خلکو ته رسي، خو په داسې موقعو باندې پکار ده چې دغه پیجونو والا یا دغه جړولو مړولو والا خلکو کوریج ورکولی. دا زموږ بدنصیبي ده، ځکه چې هغې پروفیشنل نه دي. او په سوات کې چې کوم فیاض ظفر صاحب دی، هغه یو پروفیشنل جرنلیسټ دی. نو تاسو وکاته چې هغه هاو ډز هی ورک، لکه تاسو ګورئ چې هغه څنګه کار کوي، ویری پروفیشنلی هی مینیجز. ډېر زبردست قدم را واخله، یو ملګري ولیکل قدم را واخله. نو قدم را واخله دا چې په تاڼو کې د ګرځېدو په ځګونو باندې دا ایشوز دي، خو دا انډیویژول دي. او بله دا ده چې دا کور ایشو نه ده، د دې شاته نور وجوهات دي، هغه معاشي عدم مساوات دي، په وسایلو خبرې دي، د روزګار خبرې دي، د ښه اقتصاد خبرې دي. نو بیا دا کیسونه بیا نه را پیدا کېږي، او که را پیدا کېږي ډېر کم را پیدا کېږي چې یو سړی دی هغه چرس کلي دي. دا چرسو مسله چې ده دا انډیویژول، زه تاڼۍ ته ځم او جیل ته ځم او کس سره خبرې کوم، دا ډېر نامناسب. د دې شاته نور آیا د نشي اقتصاد دی، د نشي دلته یو خپل معیشت دی. د کلاشنکوف د استعمال خبره ده، د کلاشنکوف په نیکو خو څه ارننګ څه شی نشته، زه نه پوهېږم. د فیسبوک پیج دغه یو ملګری وایي ته هم د ارننګ کیسه کوې، زه خو نه کوم، که کوم نو زما ذاتي کار دی. خو بهرحال د دې شاته اقتصاد دی بنیادي. که موږ د نشې خبره کوو، که موږ د اسلحې خبره کوو، که موږ د بدامنۍ خبره کوو، که موږ د توندروۍ خبره کوو، یو چا څوک وژلی دی، یو چا 10 کسه وژلي دي، یو شا 20 کسه وژلي دي، نو د دې په هغه کور مسلو باندې کله هم موږ خبرې نه دي کړي. فیسبوک کې که کومه ستونزه وي، دا ما ته مخکې یو ملګري راپورټ کړي، دا زه ګورم، ما وایي چې سټارز وغیره پرې راځي. نو زه په دې نه پوهېږم زړګیه چې دا څه مسله ده. ښه ده، ډیورینګ د براډکاسټ یو کین سپوک. ښه، دا به زه اف کړم، او دا بدنصیبي ده زما چې زه په دې اوس هغسې نه پوهېږم چې دا زه څنګه اف کولی شم. او داسې ډېر عجیب و غریب غوندې رویه ده، ځکه چې په کار نه ده چې دا څیز راتلی. خو زه به چا نه ځان پوهه کړم یا خپله باندې انلاین یوټیوب باندې وګورم، دومره ګران عمل به نه، زه به ریموو کړم. حاضر شوی په دې وم چې دغه صحافیان، دغه سو کال سوشل ورکران چې هغوی دا چلونه کوي، نو د هغوی نه پوښتنه پکار ده چې که مین سټریم میډیا موږ ته وخت نه راکوي، باید موږ خپله باندې لږ ډېر څه حرکت وکړو. دغه کوم مقامي صحافیان چې دي هغوی دې ته وهڅوو چې هغوی په کور ایشوز باندې یا فنډامنټل ایشوز باندې خبرې وکړي. هسې هم ډېر وخت لایو نه وم راغلی، ویډیوګانې خو وخت په وخت لوډ کوم. نو بس تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې رالم، دغه یو څو خبرې مې وکړې، او د دې انسپریشن مې منیر بونیري صاحب نه اخیستی. او بونیري صاحب د خدای ژوندی ساتي، کور دې وداني. ستاسو نه مې غوښتنه دا ده چې شیر کوي، او دغه سټار والا یا دغه چیز به زه کټ کړم. ډیورینګ د براډکاسټ یو کین سپورټ مای پیج بای سینډینګ. ښه ده،
بهرحال دې کې زما قصور یا ګناه نشته، د هغې دپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم. زه به ډېر زر دغه مسله حل کړم. بیا به اوس دغه میسج کله هم نه راځي. هغه یو ملګري ګیله کړې وه، ګیله یې حقه ده. سلام لالا یو کس وایي سلامونه ته دې وعلیکم سلام. خو دا نومونه ډېر بل شان ځي، نو زه اوس نه پوهېږم چې دا څنګه وګورم. ما لږ هریزنټل مې ایښودی، داسې فول سکرین مې ایښودی، هغه څیزونه سم نه وینم. کمنټس نومونه خو بیخي نه وینم، او کمنټس چې تېرېږي دغه دوران کې لږ ډېر. نو سوات باره کې خبره کوو که نه، خبره همدغه ده. مونږ چې د کومه خبره روانه کړې ده همدغه ده. زه نه پوهېږم، زه به دا ستونزه وباسم، بیا به کله کله تاسو سره لایو راځم. درخواست مې دا دی چې که ملګرو سره شریک کړئ، کورم ودان. باقي نو ژوند دی یاران دوستان انشاءالله. ځکه چې زه ډېرې میاشتې وشوې چې زه لایو نه وم راغلی، او د شپې خو ځکه نه راتلم چې کمره کې کولر لګېدلی او پکې یو درز غوبلي په اوړي کې، نو لږ مینیج کول راته ګران وي. او اوس جمع دی، یعنې پکې هغسې نه وي، نو لږ ډېر به کله کله شغل میله یا خبرې اترې کېږي. بنده یاران دوستان لري، نو پکار ده چې ورسره خبرې هم وشي. بیا هم ستاسو د وخت راکولو، د کمنټس کولو، ټول کمنټس نشم لوستی، هغلته ښکاري نسم. وران مې ایښودی دی، یا مې یعنې داسې داسې مې ایښودی دی، او څنګه ووایم خو دغسې دا چې هغه موبایل په شان داسې نیولی شوی، نو بیا پکې کمنټس ښه ښکاري. خو په وخت پوه نه شوم، او چې کله پوه شوم چې شی وران دی، اوس برول بانډۍ دانې شاته به نه لیونی کېږي. او بالخصوص د هغه ملګرو چې د پیج په اکټیویشن کې، یعنې لږ خلکو ته ریچ کم شوی دی، نو کې شیر کوي، دا به راباندې احسان وي. بهرحال یو ځل بیا د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه. کورم ودان صیبه.